د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته ښه راغلاست. د 200 الفات قلو اردو څخه د اسلامي امارت 480 سرتیري فارغ شول. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. دغو سرتیرو د پوځي، عقیدتي او مسلکي زده کړو وروسته په سرپل ولایت کې د 200 الفات قلو اردو د 4مې لواء څخه فارغ شول. د دې سرتیرو په فراغت مراسمو کې د الفتح قلو اردو قومندانان امیر خان حقانی، د سرپل ولایت مخورور علماو، نظامي او ملکي کسانو ګډون کړی و. بلخوا د 218 عمري قلو اردو څخه د اسلامي امارت 1500 ځواکونه فارغ شول. د دغو سرتیرو له یو لړ بنسټیزو مسلکي او پوځي زده کړو وروسته د بغلان ولایت اړوند له 3مې لواء څخه فارغ شول او ژمنه یې وکړه چې په هر حالت کې به د لوړو اسلامي ارزښتونو او د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع ته چمتو وي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا وې د نن ورځې چمتو شوي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.